هغه بل ورځ ما تاسو ته دا قاری عبید الله شهید چې و د هغه په باره کې ما تاسو ته خبره وکړه، نو پوره تفصیل ما تاسو ته بیان کړ. هغه تفصیل چې څومره مونږ د خلکو نه معلومات کړو یا مونږ ته څومره علما کرام چې دي د کاټلنګ سره د هغې تعلق دی یا د مردان سره یا په شیرګل مدرسه کې چې څومره دي د هغې معلوماتو مطابق مونږ تاسو ته خبره وکړه. نو بیا هغې کې دلته زمونږ یو مولوي صاحب دی، هغه بیا ما سره رابطه وکړه، ما ته وایي چې مفتی صاحب د هغه والد صاحب چې دی نو هغه خو هم یو انټرویو ورکړی ده او په هغه انټرویو کې چې کوم دی نو هغه هم څه خبرې کړي دي داسې، او دا تاسو چې کومه خبره کړې ده نو کیدای شي چې دا حقیقت داسې نی. نو ما ورته وایي چې تر اوسه پورې څومره معلومات مونږ کړي دي، بل هغه ځای کې چې د هغې کوم علما کرامو سره تعلق و په هغه کلي کې چې کوم علماو سره تعلق و هغې نه مونږ معلومات وکړو، نو د هغې مطابق هم دغه خبره وه. نو هغې وایي چې لکه پلار یې دا خبره کړې ده چې دی صرف د غزای کې دوه په دوه او نور څوک دی سره د سره نه و، زما د ازوی او د قاری عبید الله صاحب چې دی نو دی و. نو دغه ځای کې پته لګي نه چې د دې په منځ کې څه خبره راغلې ده. او بله خبره راته دا وکړه چې دوی د 3 کالو نه په خپل منځ کې د دې تعلق مو او زمونږ د کور نه چای روټۍ او کپړې به ولې هم مونږ وینځلې، دا هر څه به د دې ځای نه کېده. نو بیا اخره کې داسې څه وشو، نو دا خو پته نه لګي. ډېر خواږه ملګري، دا خو 3 کاله داسې 6 کاله 10 کاله 12 15 او 20 کالو مونږ ملګرتیا لیدلې ده چې کله د دنیاوي څه ګټې د وجې نه یا چې ورته داسې هغه ملګري سره مال ډېر شوی دی نو د هغه په سر یې پیسې اخیستې دي یا د هغه په سر باندې سیډي کړې ده او داسې ډېر زیات مسلې پکې راغلي دي. نو دغه خو خیر څه خبره نه. دویمه خبره دا ده چې هغه امام و، نو امام سره خو خلک کوي داسې، ځکه چې امام په مسجد کې نو هغه سره خو د ټول کلیواله تعلقي او څومره محله چې د هغه مسجد سره راځي د هغه مولوي صاحب ټولې پیژني او د ټولو ورسره تعلقي. نو دا خو د سره څه خبره نه ده. خو دا کومه مسله چې راغلې ده نو دا اصل کې د شهادت چې کوم دی او د مولوي صاحب په ځوانۍ کې مرګ دا د خفګان خبره ده. دي کې چې انجیل ټول نی په کار چې یاره داس چل شوی دی داس چل شوی دی، څوک وایي چې دا ولا بل رنګ ورکوي، څوک یو څه وایي څوک بل څه وایي. ښه هغه وایي چې هغه والد صاحب یې پکې دا هم ویلي دي، چا به انټرویو اخیستې وي په هغې کې دا هم ویلي دي چې زما دا زوی چې کوم دی نو دی به بس غلطي ته شوې ده او پوه شوی نه دی او د دې قاري صاحب چې کوم دی نو دا به پوره وه بس داسې ورسره ځکه وشو. دویمه خبره دا ده چې وایي زما زوی ته نه ویډیو کړې ده او کله چې د مرګ وخت دی په چاړه باندې والې دی د مرګ نه لږ ساعت مخکې دی نه وایي زما زوی ویډیو کړې ده. نو که د زوی دی نه ویډیو کړې ده نو هغه خو زر تر زره چې ده نو هغه منظر عام ته راوستل پکار دي چې آیا په هغه ویډیو کې د مرګ نه مخکې قاری عبید الله صاحب شهید څه ویلي دي او هغې باره کې وایي چې زما زوی ته باقاعده دا خبره کړې ده چې یاره ما ته معاف کړی وي، زما زوی هغه معاف کړی دی. نو دا خو د معافۍ خبره خو داسې ده چې هغه خو که هغه سره هغه ویډیو وي نو پکاره چې هغه هم اوسه پورې خلکو ته مخې ته راغلی وي او خاص طور باندې دا دی چې لکه هغه خو چونکې پولیسو ګرفتار کړی دی هغه هلک او قاتل چې دی نو پکار دی چې تر اوسه پورې هغه ورته هغه ثبوتونه ورکړی وی که نه. خو به هر حال دا دی چې تر اوسه پورې دا کیس چې کوم دی نو دا ډېر زیات په مزه روان دی. د دې دپاره باقاعده اواز اوچتول پکار دي. دا کیس اوسه پورې واضح شوی نه دی چې دا مسله څنګه راغلې وه او دا مسله څه چل شوی دی او دا واقعه څنګه وه. نو چې تر اوسه پورې که چېرې دا مسله څه بل شان وي نو یو خو د علما کرامو د کاریانو صاحبانو د دیندارې طبقې د دې مخالفین هم ډېر دي اوسه پورې بیا دومره هوا ورکړی وي چې نه دا مسله خو داسې وه او داسې وه او که دا مسله چونکې بل شان وه نو د دغې دا کوم چا چې دا قتل کړی دی دا هلک او د ده دا کور والا چې دي به د مسلې له دومره هوا ورکړی وه چې نه دا مسله خو داسې ده او دا مسله خو دا چلو هغه چلو هغه هر څه بیا د خلکو ته مخې ته کړي. خو دا څنګه چې مسله دا او دا خلک څنګه وي او مونږ څومره د علما کرامو نه معلومات کړی دی تر اوسه پورې نو دا مسله دکه شان ده. ځکه که چېرې دې مسله کې دننه څه بل څه مسله وي نو بیا به دا مخې ته راغلې وه ځکه چې څیزونه پټ نه پاتې کېږي او دغه خبره چې کوم لکه هغې کړې ده والد صاحب یې کړې ده د دې قاتل د دې هلک چې یاره زما د زوی ته نه د مرګ نه مخکې ویډیو کړې نو دا څه سمون هم نه خوري که نه. لکه زه یو سړی چې دی نو هغه په چاړه ووام او هغه د مرګ وخت کې خو په وینو باندې سور پروت دی او هغه ټایم کې دی ما ته وایي چې دا ما په چاړه مو او ما ته بیا وایي چې ته ما معاف کړی مې.
دا خو لکه سړی په سوچو کې او د عقل نه کار واخلي نو ذهن هم نه مني چې یو سړی به زه علم او یا به په چاړو وام بیا به ما ته هغه وایي چې هغه به ویني به ترې بهیږي او هغه ته پته ده چې د دې نه زه مړ کېدی شمه ځکه چې زمانه دونه وینه روانه ده او په هغه حالت کې به دې څه وایي ما ته چې ما ته معاف کړی خو به هر حال دغه ویډیو چې کومه هغې تذکره کړې ده نو د دې راتګ چې کوم دی په میډیا باندې که دا پلار یې چې رښتیا وایي نو دا میډیا باندې راتلل ډېر ضروري دي او که په میډیا نی نو هغه پولیسو ته ورکول ضروري دي چې دا کیس چې دی دا په مخکې باندې لاړ شي او که داسې نی نو دغه کم الک چې دی دا خو ښه باقاعده سره د ثبوتونو هر څه موجود دي پلار هم ګواه دی او ټول کلی پې ګواه دی چې دا قاري عبیدالله صاحب چې دی نو دا د الک په چاقو یا په چاړه باندې والی دی نو بس دا خو ظاهري خبره دی کوم د سره بل څه شته نه دومره ګواهان چې ټول کلی په چا باندې ګواهي کوي نو بیا خو په هغه کیس کې بل د سره څه ني بیا خو ډایرکټ د هغه بدله کې چې دی نو دله پانسي ورکول پکار دی او د خپل انجام ته رسول پکار دی چې آینده بل چا سره داسې ونه شي او بل څوک پکې دا خبره کوي چې یاره دی کې په منځ کې بل څه چلو دا کار به دا چل به هر څه چې په منځ کې خو یاد ساتئ ګورئ که هغه هر څوک ما مخکې هم تاسو ته ویلي دي دا اوس هم زه تاسو ته وایم چې د قتل چې کوم دی نو دا خو د هغې لاره خو نه ده که نه چې ته به راپاسې او داسې منځ کې څه خبره ده او ته به یو انسان چې دی هغه به قتل کې او د هغه زندګي به ختمه کې نه داسې خو ټیک نه ده که نه دا خو به هر څوک راځي چې په منځ کې به معمولي غوندې خبره راځي او هغه به راپاسي او بیا به بل کس چې دی نو بس هغه به قتل کوي چې د ما ته داسې ویل او زموږ په منځ کې دا پښتانه خو اسم په دې باندې بدنام دي چې دوی په معمولي تو مې خبره په هغې باندې یو بل پسې ټوپکې تمانچې راواخلي او تقریبا په هغې باندې بیا په شل او 10 او 50 کاله په هغې باندې بیا د دې دشمنۍ په خپل منځ کې چلیږي او په دې 10 کاله کې چې دا څونه دشمنۍ وچلیږي په دې کې کم از کم یاد ساتئ ګورئ داسې نوجوانان په هغې کې لاړ شي که نه چې هغه د شمار نه بیا هغه خبره اوځي چې د یو طرف نه څونه مړي شوي دي او د بل طرف نه څونه شوي دي د لکي مروت ته زمونږ تشکیل شوی هلته کې په خپل منځ کې د هغه کسانو دشمنۍ وې هغې مونږ ته خبره کوله چې یاره اشمارلې مونږ سره یو ماسخوتن ناستو عربو سره مونږ تللي وو نو زه د عربو ترجمان وم بیا هغه عرب ما ته وی چې ده څه وی هغه کس چې مونږ ته دا خبره کوله نو ژړلې بیا ما ته هغه عرب وی ده څه وی ما ورته یاره دا دغه شان د دې په خپل منځ کې دغه شان دشمنۍ دي اختلافات دي بیا هغه وی چې دی خو روغه کول پکار دي نو هغه عرب به بیا ځان سره ګرځولم کله یو فریق له کله بل فریق له وی دی له روغه کو نو هغه یو فریق چې د چانه چې تازه مړی شوی نو هغه به ورسره نه ملاوېده او خلکو ته به وی که چېرې زه د سره میلاو شم نو دا میلمه دی او عرب دی او د کم بل ملک نه راغلی دی او تبلیغ کې د الله په لار کې راغلی نو زه به دلته انکار ونه کړی شمه نو بیا زمونږ دا کم مړي چې شوي د اخري نو دا به ما ته دلته کې خلک پیغور کوي چې ستاسو نه خلک وویشتل او تا بیا روغه وکړه د دې د وجې نه به هغه کې ناسته نه بس مونږ نه وپټېده نو بیا مونږ هلته مولي صاحب چې په مسجد کې هغه مونږ پوه کړو چې یاره دی د دې وجې نه کېږي د دې نه اوس تازه مړي شوي دي نو پښتانه خو په معمولي خبره باندې مړي کوي او دغه کوي د دې د وجې نه زه تاسو ته وایم چې دا کیس په مخ کې د دې دپاره اواز اوچت کړي د قاري صاحب دپاره چې دا کیس په مخ کې باندې لاړ شي کنې دې کې به خلک خپل رایګانې ورکوي او خپل لغه پکې په میډیا باندې راولي چې دا داسې چل شوی او دا داسې چل شوی نو دا به دا کیس چې کوم دی دا به نور هم کمزوري کي دا خلک او خراب بشي او اسې نه خدای نه خاصه قاري صاحب سره دومره ظلم شوی دی او اسې نه هغه ته هغه خپل حق پوره ونه رسي او هغه ته انصاف میلو نشي نو د دې دپاره باقاعده اواز اوچت کړي